یو زنانه واده کېدله که نه مورې ورته وی د خاوند به د دریو څیزونو خیال ساتي د سترګو د پوزې د خاوند به د سترګو خیال ساتي د پوزې به یې ساتي او د غوږونو به یې ساتي ډېر قیمتي نصیحت یې ورته وکړو په لنډو خبره لوري ودېدله وی د خاوند د دریو څیزونو خیال ساته وی د کمو وی د پوزې او د سترګو د غوږونو بس خبره ختمه د روغ ژوند نصیحت یې ورته وکړو زنیغ ورته وی خاوند دغه کا لکه دباوې کا قابو کې راوله ګوره هسې نه چې بیا وروسته بدماشي کې په قابو کې به یې راولې حربې به ورته ښي خاوند دی خاوند بادشاه دی وللرجال علیهن درجه خاوند له الله درجه ورکړي دا به د پاسه دا ملک دی نه ته ملک یې خو د کور په کارونو کې به په بار کې به ملک نه یې دا به ورته وایي مخه تې واله نه خو ته کور روانه یې وی د دریو خبرو به خیال ساتي هغې وی ښه وی څنګه وی د سترګو به خیال ساتي وی څنګه به د سترګو خیال ساتم وی هر ټیم به ځان سنبال ساتي چې دی تا ته ګوري چې ته ډولی هر ټیم به سنبال ګرځي کور بس چې این ټیم دا ګورې د شریعت مطابق آرایش کول دا د خاوند حق دی ګورې دا کتابونو لیکلي دي ښه چې ښځې ته وایي چې ما ته ځان ډولی کا خو د شریعت خلاف نه نری لوپټه نه او دا ښځه ځان نه ډولی کوي کتابونه اجازت ورکوي وی ودې ډبوي دا ښځه دا د حق دی دا ولې دا نه کوي نو د سترګو به خیال ساتي سترګو خیال دا دی چې هر ټیم به ورته سنبال کړي ګرځي ته بیا ګوره که نه چې واده له چېرته لاړه شي او راشي سړی پیژني نه چې دا هغه ښځه راغلي میلمانه راکر راغلي دي چېرته خپلې ښځې ته چې میلمانه نه وي د خدای ساده بندي ګڼې دقه آرایش او دقه پوزیشن خاوند ته کوه نو د سترګو به خیال ساتي هر ټیم به ډولی ګرځي وی صحیح شو وی د پوزې به هم خیال ساتي وی د پوزې خیال یې څه دی وی هر ټیم به خوشبوی لګوي خو چې دې بوی راکاږي چې په ده د عطرو بوی لګي او د غوږونو خیال یې دا دی چې داسې خبره به ورته نه کوي چې هغه د خاوند په طبیعت چپه ولګي نو چې یو کم ښځه دا کار کوي که نه چې هر ټیم ډولی ګرځي سنبال هر ټیم یې عطر لګولي او تا ته داسې خبره نه کوي چې هغه په تا بده لګي نو په دې خاوند تعویز ته ضرورت شته دوی موږ له پې تعویز وکړه سره تعویز ته ضرورت نشته هر ټیم ډولی ګرځه هر ټیم عطر لګوه او هر ټیم داسې خبره مه کوه چې په هغه چپه ولګي باس کور به دې جوړي او دا نبی علیه السلام فرمایلي دي ښه وی د ښه ښځې صفت دا دی چې کله ورته دې نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي چې خاوند نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي د ښځې مقصد سکون دی دی به بار ستړی شوي چې دی راشي بیبي ته وګوري ستړی به یې ختمه شي نو چې عدل لوپټۍ او بدل قمیص عدل بدل نو دی به زه خوشحاله شي دیک ده که نه نو چې دی ورته نظر کوي نو دی به خوشحالیږي دا د جنتي ښځې صفت دی ښه چې خاوند یې وویني ړه به یې خوشحاله شي او چې کله تی خاوند خفه شي نو د جنتي ښځې صفت وي دا دی ښه یو د جنتي ښځې صفت ودود بل ولود ښه چې بچي به ډېر راوړي دا د جنتي ښځې صفت دا دی اولاد به یې ډېر وي او بل دا به په خپل خاوند باندې عاشق مینه به مینه په خاوند او چې کله تی خاوند خفه شي نو دا به د خپل لاس راوالی د خاوند په لاس کې به یې داسې کیدي خاوند ته به وایي چې د هغې پورې را باندې خوب حرام دی چې د څو پورې ته رضا شوی نه یې په دې خاوند بیا تعویز ته ضرورت شته نه چې خاوند خفه شي دا وایي به زه به ځان له نن تهجد وکړمه ځان له به نوافل وکړمه تهجد به وکړمه خاوند به خفه دا به په مصله ولاړې زه هم ته خبر نه شریعت نه خبر نفلی روجه چې نیسې د خاوند نه به اجازت نه به نیسې نفلی روجه خاوند وی نه مشته اجازت شریعت وی نشته اجازت نه به نیسې نفلی روجه چې خاوند پې خفه دی او دا وی زه به ځان له تهجد وکړمه ای به دې خفه ښه دی نو تا خو تهجد وکړلو خو چې سار شي نو د مقامي عالم نه تپوس وکړه که نه
وای بیگا خاون خپاو او ګناه زماوه خاون خپاو او ګناه زماوه لکه ګناه ماته وه ما ځان له ټوله شپه تهجد وکړلو بیګانه شپه مې ډېره قیمتي نه شوله د هغې طرف نه به درته مولي صاحب په دغه باندې ولیکي په پاڼه چې د دواړو جهانو سردار فرمایي چې د کمې ښځې نه خاون خپاو او ګناه د ښځې وه او دې خاون رضا نه کو اشپه پې تېره شوله لعنتها الملائکة حتی تصبح ټوله شپه پتا باندې بیګا د الله د طرف نه د فرشتو لعنت ورېدلی دی پتا خو لعنت ورېدلی ټوله شپه دې په لعنت کې تېره شو خاوند در نه خپاو لعنت دی نبی علیه السلام فرمایي ایما امرأة چې یوه ښځه مړه شي یو سرټیفیکیټ ورسره یو سرټیفیکیټ کم و ډېر مونځونه نه ډېر روجې نفلي نه ډېر حجونه ډېر عمرې نه 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 یو سرټیفیکیټ چې د ښځې سره و او دا مړه شوله نو دا به سیده جنت ته ځي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض کومه ښځه مړه شوله او خاوند ترې نه رضا و خاوند ترې نه رضا و دخلت الجنه امام الانبیا فرمایي جنت ته لاړله جنت ته لاړله چې وروستو د خاوند د رضایۍ خبرې وې زنانو ځان په حقونو پوه کوي ښه دا ناپوه دي په رشکه کې به ناست دي که نه ابورقه به داسې په شا اړولي او ټک والا تسبیح به ورسره ته څه کوې پپو زه ذکر کوم دا تسبیح دې راواله په جیب کې کېږه د سره ذکر مه کوه خو دا بورقه راواله او دا مخ دې پکې پټ که د دې مخ په الله تپوس کوي چې دا دې ولې ښکاره کړی او د دې ذکر در نه الله تپوس نه کوي ذکر مه کوه خو مخ پټ که د دې الله تپوس کوي نو دا د جنتي ښځې صفت دی او خاوندانو تم حکم دی چې وعاشروهن بالمعروف بیبیانو سره ښکلی ژوند کوئ علماو نه زندګي زده کوئ ښه ام د کور ام د بار ام د محلې ام د اجرې ام د مسجد دا د علماو نه زده کوئ چې ژوند هم بدل شي رب العالمین دې زمونږ د ټولو ژوند په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم